بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پنل ته. تېره ورځ موږ په کنټرول پنل کې په ځینو مواردو باندې خبرې کړې وې، ځینو اپشنو باندې. نو نن راځو په فنډز باندې خبرې کوو چې فنډز څه ته ویل کېږي. فنډز عبارت د لیکنې له سایز څخه ده چې موږ لیکنه کوو دا په کوم سایز موږ سره وسي. لکه زه راځم دلته ورډ پروګرام اوپن کومه. کله چې ورډ پروګرام ما سره اوپن سي نو یو دقیقه صبر وکړو چې ورډ پروګرام مو سره اوپن شي. نو کله چې دا اوپن سي نو دلته موږ سره د یو لیکنه سایز راځي چې موږ یو لیکنه په کوم سایز باندې کول غواړو. لکه زه اوس راځم دغه انتخابو دا یو فایل ده، دلته اوس ما سره څه معلومات دي. نو دا غواړم چې څه وکړم، زه دغه به سایز هم لږ په پرنټ حالت ته ویشم. دا داسې کوچنی کومه. ګوره تاسو چې کله دغه سایز دلته کومه دا لیکنه وینئ، دا ګوره په مختلف حالاتو کې تاسو کولی شئ هوم ته راسئ، دلته سایزونه تغییر کړئ. زه به دلته داسې حالت تاسو ګورئ لیکنه کې خپله هغه راځي. تاسو وګورئ په دغه لیکنه کې تغییرات راځي، خو دا ولې داسې لیکنه کې تغییرات راځي؟ که دغه فنډز د فنډز هغه د مختلف سټایلونه دي چې کوم سټایل تاسو غواړئ په هغه کې تاسو دا انتخابولی شئ او د خپلې لیکنې سایز څه کولی شئ، رقم تاسو بدلولی شئ. ګوره زه تاسو دلته یو مهمه هغه درته ووایم چې د پښتو انګلیسي لپاره موږ لپاره کوم فنټونه مهم دي. د پښتو لپاره باید تاسو انتخاب کوئ بهیج زر په نامه. تاسو به پورته راسئ یا به دغه سرچ کې تاسو سرچ کوئ بهیج زر. تاسو به پښتو لیکنه په بهیج زر کې کوئ. لکه دا اوس کومه لیکنه چې ده دا په بهیج زر کې سوې ده، یا ایریال کې هم تاسو کولی شئ. نو دا یعنی بهتر هم ده او ښه هم ښکاري. او بل انګلیسي لیکنه به تاسو ټایم نیو رومن کې کوئ. لومړی به راځئ ټایمز نیو رومن یعنی نیو رومن به انتخابوئ، بیا به انګلیسي لیکنه کوئ. نو دا ډېر بهتره او ډېره ښه راځي. لکه زه راځم دلته انګلیسي لیکنه کومه، لیکمه چې محمدي دلته به ولیکم، زه به غټ کړم محمدي. اوس دا محمدي مو ولیکه. تاسو وګورئ زه دغه څه کومه دغه لږ یې غټوم، زه دا انتخابوم. اوس زه دلته د ټایم نیو رومن تاسو وګورئ زه مختلف هغه ورته انتخابوم. رقم ډیزاینونه یې دلته، خو تاسو به څه کوئ دلته به راسئ دا ټایم نیو رومنز به تاسو ورته انتخاب کړئ. ټایم نیو رومنز انتخاب کړئ، ډېر ښه به داسې شوقي غوندې راځي. یعنې د کتابو چې کوم کتابونه لیکل کېږي نو دا ټول په دغه ټایم نیو رومنز کې لیکل کېږي. نو تاسو سره به دا په کمپیوټر کې نه وسي. کله چې تاسو ورډ پروګرام انسټال کړئ یا کله وینډوز چې کمپیوټر ته وکړئ نو دا به تاسو سره نه وسي. نو دا به تاسو څه کوئ، تاسو به یو چا نه لیږئ یا انټرنیټ نه به یې ډاونلوډوئ، بهر هغه به تاسو کمپیوټر کې دا راځي. دا اوس زما کمپیوټر کې شته. دا ولې شته چې ځینې به یې داسې نه ده چې بیخي نه به یې یو 200 دانې سټایلونه به یې، خو هغې کې بهیج زر یا ټایم نیو رومن دا به نه وي کې. نو تاسو به داسې وکئ چې دا به له یو چا نه ولیږئ. اوس دلته ما سره ده اوس فنډز په نامه چې ما سره یو فایل ده، تقریبا سایز یې 200 څو MB ده. دا چې لومړی به زه اکسټرا کومه نه ډایرکټ به اوپن کړمه. کله چې دا تاسو اوپن کړئ نو دلته به مختلف هغه تاسو سره فنډسونه به وي. دلته زه اوکې کوم کې لوډ کوي. دلته دغه مختلف فنډسونه ما سره دي، 200 دانې دي. بهیج ویني، بهیج په نام مختلف هغه دي. نو تاسو به دا کاپي کوئ بیا هلته به یې پیسټ کوئ. خو دا وینډو 11 کې لږ فرق کوي. دا به تاسو داسې وکئ رابسئ د کنټرول پنل ته. کنټرول پنل نه به بیا تاسو راسئ فنډز ته به راسئ. فنډز کې به تاسو وګورئ مختلفه فنډسونه دي در سره. اوس تا سره لکه بهیج زر یا بل داسې یو فنډز هغه نشته در سره. نو لومړی کار خو دا ده که تاسو سره کمپیوټر کې له براوز لارې ته راوستی سئ. که چېرته غواړئ د مایکروسافټ سټور څخه یې واخلئ بیا نو په ده باندې نیټ در سره وصل په ده کلیک وکړه، هلته نوم ورکړه چې څه رقم ستا په کار وي هغه هلته موجود ده. خو یو کس وایي چې نیټ نشته ما سره او زه غواړم چې کمپیوټر کې دې راسره هغه دلته استعمال کړم. نو دلته براوز ته ولاړ شه، انسټال فنډز ته د باندې چې کلیک کړې نو تاسو ته وایي چې راوښیه کوم ځای کې دي ستا فنډسونه. زه ورته وایم ډي ډرایو کې. ډي ډرایو کې بیا ښه درته وایي چې کوم فولډر کې، زه ورته وایم پروګرام فولډر کې.
او دلته ورته وښي تا ته اوس نه ښي فنډس هلته وګوره خو اوس دلته نه ښي علت یې څه ده چې هغه باید ته لومړی اکسټراکټ کړې اکسټراکټ نه هدف دا ده چې ته باید هغه د رار څخه وباسې دا اوس رار کې ده زه غواړم رایټ کلیک پې کوم او دا اکسټراکټ کومه مطلب له رار فایل څخه باسمه دا به تاسو اکسټراکټ کوئ کله چې دا اکسټراکټ کوئ دا نو وخت نیسي تقریبا داسې یو څو دقیقې وخت نیسي زه به دا ریکارډ سټاپ کړم تر هغو دا چې سي اکسټراکټ سي نو دغه د دا چې موږ سره په خلاصېدا سو دا څه شو موږ سره اکسټراکټ سو یعنې له هغه څخه ووتل دا ده پروګرام فنډس زه راځم دا چې کنټرول ایکس یا هم تیاره دلته اوس ما سره راغله دا فنډسونه دي دا کولی شي زه کاپي کړم انتخاب یې کړم زه بېرته واپس وځم بیک ځم بېرته واپس زه واپس کېږم دلته ګوره فنډس په نامه اوس دا فولډر کې راغله رار کې هم شته خو ما چې که فولډرو ته تبدیل کړو اوس به راسي کنټرول پنل ته به راسي کنټرول پنل نه کې به فنډس ته راسي فنډس کې به دلته ورته وایي چې براوز ان انسټال فنډس ته دلته چې تاسو هغه کړو بیا به راسي چېرته خپل هغه ته مربوطه چېرته چې هغه پراته وي زما پروګرامز کې دلته فنډس به څه کې پیدا به کوي فنډس به دلته وګورئ دا فنډس ته راغلي که نه دلته باید څه ورته دا فنډس به دلته ورته انتخاب کړي دا به ټول ورته چوز آل کوي چوز آل هم چې کوي ورته اوس مختلفه یا ټول کنټرول ای کوي ورته که ده کې دا هم ورته هغه کوي انتخاب کوي که فولډر یو کنټرول ونیسي هغه ته لیسته کوي او چوز فنډ انتخاب کوي دا به څه سي دا به تا سره دلته په د کمپیوټر کې تا سره اډ سي اوس دا چې درته وایي چې دغه ډو یو وانټ ټو ریپلیس یعنې مطلب دا دغه کوم یو چې ته موږ سره اډ کوې دا تیار موږ سره دلته موجود دي نو دا ته غواړې اډ کړې که چېرته تاسو سره اډ نه وي نو هغه بیا داسې مسیج نه درکوي دا خو ما مخکې انسټال کړي نو په ده خاطر ماته مسیج راکوي بیا هم که چېرته داسې مسیج درکړي یس ووهئ او دا به څه سي تاسو سره اډ به سي نو دا و زموږ سره فنډ کمانډ چې څنګه موږ کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې یو فنډ څه کړو اضافه کړو نو تاسو څه کوئ دا یس ووهئ او دا به څه سي تاسو سره به اضافه سي یا به اډ سي در سره نو دا و موږ سره په کنټرول پنل کې د فنډس کمانډ چې څه دنده او څه کار تر سره کوي نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وښې چارې